دوستانو د دې ټکټونو بیې راکمولو په اړه په موږ تاسو کې بعضو کسانو چې غږ اوچت کړی و چې باید د دې بیې راکمې شي خو تر ننه پورې نه د ټکټونو بیې راکمې شوي دي او نه چا دا غږ اورېدلی دی شرکتونو والا هم داسې په خپل فایدې لپاره اخته دي او اړوند ادارې نه پوهېږم چې دوی خبر نه دي کولی تر اوسه پورې دوی دې برخه کې کوم جدي اقدام نه دی کړی که شرکتونو والا نه هېر شوي وي چې دا خلک څوک دي چې ټکټونو بیې راکمولو غوښتنه کوي نو لږ باید زه دوی ته وریاد کړم چې دا هغه خلک دي چې همدې خلکو د لاسه ستاسو شرکتونه چلیږي او اړوند ادارو کسانو ته که دې نه هم هېر شوي نو دوی ته به هم زه وریاد کړم چې دا هغه خلک دي چې افغانستان په اوسني اقتصاد کې خورا رول لري نو تاسو ولې د دې خلکو آواز نه اورئ ګورئ مونږ مخکې هم ویلي دي که د څه وجې یا کم دلیل له وجې د ټکټونو بیې ګرانې شوي وي نو سمه ده مونږ سره هغه دلیل یا کم علت چې هغه شریک کوي چې موږ به هم ډډمن شو او په خوښۍ سره کم څوک چې د دې ټکټونو وس لري هغه به اخلو او څوک یې چې نه لري هغه به انتظار کوي لکه اوس چې کوي تر هغې ورځې پورې چې تر څو پورې د ټکټونو بیې راکمې شوي نه وي نو نه تاسو موږ ته کم دلیل وایئ او د دې برعکس ټکټونو بیې هم نه دي راکمې کړي خو خیر موږ ته دغه معلومه شوه چې زموږ د غږ اورېدو څوک نشته موږ به هم آرام کښېنو هغې ورځې ته به انتظار کوو چې کوم نور شرکتونه دې برخه کې خپل فعالیت شروع کړي او یا مجبوراً اوس خو مجبور یو بله لار خو نشته همدغه ټکټونه به اخلو په دومره قیمت ځکه چې اوس خو مجبوري ده خو خیر هغه ورځ هم لرې نه ده چې دې برخه کې نور شرکتونه خپل فعالیت پیل کړي که چیرې نور شرکتونو دې برخه کې فعالیت پیل کړه نو دغه اوس کم شرکتونه چې دي نو تاسو به بیا وګورئ چې ستاسو خالي الوتکې به ځي او راځي نو همدغه وخت دی چې د دې خلکو زړونه خپل کړئ او ټکټونه په داسې مناسبه بیه ورکړئ چې هم نه تاسو ته تاوان او هم مسافر پکې خوشحاله وي مونږ ستاسو په ګټه باندې خوابدي نه یو خو د کومه ګټه چې تاسو کوئ دا د مسافرو سره ظلم دی تاسو ممکن کلنی راپور کې ووایئ چې مونږ دومره عواید راټول کړي دي خو لږ سوچ وکړئ چې د چا نه راټول کړي دي هماغه بېوزله خلکو نه چې د ټکټ پیدا کولو لپاره یا د کوشیان خرڅ کړي دي او یا ورته دوه میاشتې کارونه کړي تر څو د ټکټ اخیستو لپاره پیسې برابرې کړي که تاسو کې بعضې کسان چې ما سره یا احمد ټایم سره آشنا نه دي نو که دا سوچ کوئ چې دا به زه د خپل ځان مشهورولو لپاره کوم نو لږ زه تاسو ته در یاد کوم چې نه دا زما اولینه ویډیو ده او نه احمد ټایمز دا نن راوتی دی تقریبا 28 میاشتې پوره کېدونکي دي چې ما د خپلو خلکو په همکارۍ همدا فعالیت شروع کړی دی نو نور زه غواړم درمه په همدې ځای اجازه مونږ سره چې څه یا موږ په وس کې وو هغه به همیشه د خپلو هېوادوالو په خدمت کې دي دلته یو خبره ماته اخیراني کې را په یاد شوه چې زموږ هغه مشران کوم چې اماراتو کې دي یا سعودي عربستان کې یا نورو ملکونو کې دوی ولې چپ پاتې دي ولې تر اوسه پورې د بیو راټیټولو په اړه خپل غبرګون نه دی ښودلی او یا ولې اړوند ادارو سره خبرې نه دي کړي بس څه به ووایم